کشورها آسمان مایلین در همه کشورها تر مرگ کرو دفاع مناسب چلی عقیده جهاد و استشهاد شد اعلاد دلیل یا مرد شهادت یا شریعت مدی شعار لکمود لرون فکر او مضبوط حوصله یا مرد شهادت یا شریعت مدی شعار لکمود لرون فکر او مضبوط حوصله مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا اسمان مایلنا در همه کشورها اسمان مایلنا در همه کشورها رنگ کړی نظام زموږ د امن او عدالت تپلای په موږ د جنګ او ظلم وحشت توحید کوي دا د شعائر د اسلام اشغال مدعي هواد او سلسله حريه توحید کوي دا د شعائر د اسلام اشغال مدعي هواد او سلسله حريه مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا اسمان مایلنا در همه کشورها اسمان مایلنا در همه کشورها بچنه کړ زرا او زړه د وخت هیڅ یو دجال مطبوع او ګوندو شي چې پاکي مو استقلال انګريز مو کوارسا او بیا واړه سلیمیان ناکام شو خپلوان بیا ناټو د زوال انګريز مو کوارسا او بیا واړه سلیمیان ناکام شو خپلوان بیا ناټو د زوال مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا اسمان مایلنا در همه کشورها اسمان مایلنا در همه کشورها خاوند اتم بم د عصري ټکنالوژي ماده کړ ټول ځواک سمون قوت ایماني د تیرو په څیر د استعماري مخبورا ناکام وي هر جنگي استراتیژي د تیرو په څیر د استعماري مخبورا ناکام وي هر جنگي استراتیژي مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا اسمان مایلنا در همه کشورها اسمان مایلنا در همه کشورها امتا دا خودمو دی تعبیر د امارات الله دا قدر کړی دا سفیر د امارات غربیانو ټول کونسر تیر نکړ د مسیر که هر سبحاناتو کی راګیر د امارات غربیانو ټول کونسر تیر نکړ د مسیر که هر سبحاناتو کی راګیر د امارات مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله پروانه در سره شیر ته پیج مونږ دا مار امریکا مار 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 امریکا اسمان مایلنا
در همه کشورها اسمان مایلین در همه کشورها تر څو چې وي دا ظالم د وحشي کفري نړۍ تر هغو به جاري وي دا بهیر د قربانۍ وي ګرم د سنګر او هر ډګر د استشهاد هېڅکله به هم ونه کړو احساس د ستومانۍ وي ګرم د سنګر او هر ډګر د استشهاد هېڅکله به هم ونه کړو احساس د ستومانۍ مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا اسمان بای در همه کشورها اسمان بای در همه کشورها تلوایو د جهاد سنگرونو ترانې احساس راپارونکي د لمحو ترانې سردار بیا احساس مسلمان ته عبدالله د ښکلي سباوون د امیدونو ترانې سردار بیا احساس مسلمان ته عبدالله د ښکلي سباوون د امیدونو ترانې مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مار 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 په امریکا مار 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 په امریکا اسمان بای در همه کشورها اسمان بای در همه کشورها اسمان بای در همه کشورها. قدرمن شي الله پاک مو عزت وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو د لایف خبرونه موضوع ده وکیل میرزا کټوازی په 80 کیلو سرو زر سکول. یقین دی وشه چې به ډیر دی په پکتیا کې یا په پکتیکا کې څه کول چیرته وړل سرو زر روزګار ده کاروبار ده څه شي دي. ځینې شواهد چې موږ ترلاسه کړي دي هغه به بیا وروسته قاري صاحب سعید خوستی په هغه باندې تبصره وکړي، خو د طالبانو صداقت او ایمانداري ته وګوره چې هغوی وایي 80 کیلو سره زر دي او طالبان وایي چې نه 100 ګرامه پې د پاسه دي. داسې سمې تللي دي. که دغه سره زر د کابل ادارې لاسته ورغلی وای انجام به څه و، دا سره زر به معلوم سوي و. هغه چا چې دا سره زر یې نیولي و دا به چېرته و، والله چې وزیر وای کار څوک وای. لیکن پوند د چاو دی په خېټه وږی مجاهد، هغه څوک چې د کالتوس پیسې نه لري، هغه څوک چې په مړه خېټه نه د جهاد کوي سنګر ساتلی 80 کیلو سره زر لاسته ورځي، خپل عمرا خپل مشران په باندې خبروي. بالاخره د دوی له خوا اعلان د سرو زرو د نیولو 100 ګرامه پې د پاسه کېږي. څنګه د پارلمان یو وکیل 80 کیلو سره زر له ولایت نه بل ولایت ته لیږي او چېرته یې لیږي، څنګه یې لیږي. او همدغه وکیل چې د کابل د مزدور ادارې د ګوډاګۍ ادارې او د بلیک واټر یو جاسوس ده، د امریکایانو قراردادي و د ضد د زرې موټر امریکایانو ته په قرارداد ورکوه او همدغه شان ډیرو اربکیانو ته په غزني پکتیا او پکتیکا کې د لیزري توپک اخیستي و. له ټولو شواهدو سره راغلي 8 کیلو سره زر. نو زوی مړیا داسې خو سړی نه کوي دومره ډیر. دا دې څه کول؟ نن مو ټوله ورځ کارکولیټر راخیستی همدا حسابونه کو د وکیل صاحب سره زر مې حسابول، په درهمو څومره کېږي، په ډالرو څومره کېږي، په کلدارو څومره کېږي، په افغانیو څومره کېږي، دا حسابونه مو سره کوه. ولې په داسې حال کې ته د پارلمان وکیل چې په همدغه غزني کې مظلوم ولس د لوږې له لاسه په نهره ویده کېږي، د داسې یو ولایت وکیل یې ته چې همدغه ولایت کې د هره ورځ جګړه ده، د امریکانو له وحشت نه تازه راوتلی او اربکیانو ظلم او ستم پکې اوج ته رسېدلی. په همدغه ولایت کې د مظلومانو د قتل او د هغوی د وژلو دپاره لکونه ډالر مصارف کول او اربکیان د تغذیه کول. او اوس چې دغه ناچیزه دنیا چې تا ته ناچیزه ده، تا ته په هیڅ د موږ په پارلمان کې په وزارتونو کې میش ټول د امریکا او بلیک واټر CIA جاسوسان او مزدوران همدقسې په ډالرو مست
او د خلکو په وینو باندې دغسې په ټنونو سره اخیستې دي. اوس به په ټنونو حساب کو. وکیل صاحب دا خو د 8 کیلو تا سره نور څومره سره زار دي په خپله اقرار وکړه، په خپله ووایه چې دومره دي. که نور هېڅ نه وي نو داسې اندازه راته لګېږي چې یو 100 کیلو 200 کیلو خو به نور هم لرې. بیا د دارو سه ډېر خلک دي میلیاردران او تریلیونران دي، چا سره کار نه لرو، لیکن ولې په دغه پیسو باندې د مظلوم ملت د وینو تویولو دپاره اسلحې اخیستل کېدلې چې دومره پیسه داره وي. د کابل په مزدور ادارې کې د جاسوسي په کومه معنی امریکایي وحشي ځناورو ته بلډ پروف ضد د ذرې ګاډي راوستل په کومه معنی؟ ولې دومره په خلاص مټ ته د تور پیسو کار کوي؟ حقوق بشر، نړیوال سازمان او بشري سازمانونه او دغسې خلک په تور لیست او خړ لیست کې اچوي، دوی ولې خاموش او ولې ته نیولې نه؟ چې هغه طالب چې یو زنګین ټوپک ورسره د داسې یو قوي قاچاقبر سره زر نیسي، دا دومره استخبارات CIA بلیک واټر او نړیوال پولیس او انټرپول او دوبۍ او امارات دا ولې ویده وو؟ ولې په خلاص مټ د ډالرو تجارت کېږي؟ له افغانستان نه په پټه ډالر ایران او نورو اروپایي هیوادونو امریکا او دوبۍ ته انتقالیږي. در حاله کې چې دی په خپله په هغه پارلمان کې قانون سازي کوي چې بیا همدغه اساسي قانون په ما مني. وخت چې په پارلمان کې داسې یو غل قاتل د CIA او د بلیک واټر مزدور قانون سازي وکړي، هغه قانون بیا ته څنګه په ما منې؟ دا د یوه خبره. وروسته به بیا قاري صاحب په دې باندې غږېږي. یوه بله موضوع زه تاسو ته لرم، یو ګیلاس اوبه به اول وچښم، په هغه باندې به هم لږ رڼا واچو. د صلح خبرې روان دي د قطر په هیواد پلازمینه دوحه کې. هغه خلکو چې پرلتونه وهل او پښې لوڅې له هلمند او بدخشان او تخار او منډې او ترړې وې، پرلت کوونکي چېرته دي؟ په کومه سوړه ننوتلي دي؟ مونږ چې ویلې دا پرلت نه ده، دا د CIA او د بلیک واټر مزدوران او نوکران دي. او په طالبانو یې غږ کوو، فریاد یې کوو، اوښکې تویولې. هغه خیبر ده که څه شی ده؟ هغه نن خیبر ولې ویده ده؟ بیا نن بل رقم پرلت کېږي. عجیبه ده، عجیبه ده. هغه څوک چې جګړې ته لابي کوي، هغه څوک چې په جګړې او په سوله په دواړو کې ګټې پیسې اخلي، پرلت کوونکو نن بل رقم پرلت کړی. 3 مهمه نکتې دي د دوی لپاره: د بیان ازادي، 18 کلنه دیموکراسي او انتخابات، د ښځو حقوق. کنه دا 3 مسایل دي. زه دې جنابانو د بلیک واټر او د CIA مزدورانو ته وایم، اول به راشو جمهوریت ته، انتخاباتو ته. د امریکا له اشغال نه وروسته چې کوم انتخابات شوي په هغه به یې رڼا واچوو. په دیموکراسۍ په انتخابات کې خو اول ګټونکی هغه څوک دی چې د امریکا او د بلیک واټر مزدور وي، نړیوال ملاتړ لري. اول شرط خو دا ده. دویم شرط د انتخاباتو دا ده چې ته به ښه ډېرې پیسې لرې په میلیاردونو، ځکه په انتخاباتي کمپاین کې به ته بینرې جوړوې او خلک به په پیسو اخلي، رایې به اخلي او د دروغو ډوزې به ولې او څو دروغجن او قسم خواره به یو 100 دانې پیدا کوي چې هغه په هرې خبرې سره قرآن او قسم کوي چې جناب راتلونکی رئیس جمهور فیلسوف ده. 2 انتخابات کرزي وګټل او 2 انتخابات شونګا وګټل. څنګه یې وګټل؟ د انتخاباتو نتایج چا اعلان کړ او څه رقم اعلان شو؟ زمونږ په هیواد کې دویم وروستي انتخاباتو ولسمشر په 10,000 رایو راغلی ده. 10,000 پاکې رایې، 10,000 چې دا د یو قلي اردو رایه ده. که چېرته دا انتخابات صحیح او شفاف انتخاباتو په 10,000 رایو باندې بیا 2 ولسمشران راغله. وګوره داسې ضرب او منفي او ماینس روان ده. دا سره زارو ته زه تاسو ته دا کمنټ درته پین کوم، خلکو د وکیل صاحب بیړه غرقه کړه په حسابونو باندې. څه کوي دا وګوره، تازه معلومات زرګر سره 1 کیلوګرام دا وګوره، خلک د په حساب لیوني کړه. دومره سره زر 300 کیلو نور مر سره دی، ودرې هغه سره به ګورو یا که تقریبا ټن به نو خو د شاوخوا به انتخابات. وروستي انتخابات په 10,000 رایو باندې 2 ولسمشران په سپیدار معنی پارک کې لوړه کوي، دواړه هم مهاله کوي. بیا د انتخاباتو موضوع لري کېږي او راجګېږي، دواړه پارک کې بیا 50-50 وای مونږ په شریکه کار کوو. 50% حتی والیان تقسیم، ولسوالان تقسیم، ښاروالان تقسیم، ټول 50-50%. داسې انتخابات ماته په نړۍ کې وښیه. دویمه خبره دیموکراسي او د بیان ازادي او د ښځو حقوق.
د ښځو هغه حقوق چې باید د فوټبال فدراسیون جنکۍ توت ته وخېځوي چې له توت نه وخت راکاته سو هغه به د دوی کار ده. د بیان ازادي په دې معنی چې دیموکراسي په دې معنی چې یو سپین ږیری به دوستم مارشال به په ایس جي باندې تجاوز جنسي کوي. دیموکراسي او د ښځو حقوق په دې معنی چې پارلمان کې به یوه ښځه راجګېږي بل به بزکشي کوي. د ښځو حقوق په دې معنی چې د هر لوالي مرستیاله به یوه ښځه وي، هغه یې که په چا خرڅه کړه او که یې ځان سره وه. دیموکراسي د ښځو ازادي په دې معنی چې په هر دفتر کې به زنا او فحشا روانه وي. راځو د بیان ازادي ته. د بیان کوم ازادي؟ له دغه د بیان ازادي نه 18 کاله تا خوند اخیستی. د بیان د ازادۍ له لاسه د ازادۍ په سوري کې تا دین ته توهین کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توهین کړی، کفري الفاظ تر اوسه پورې د خلقیان پرچمیان او کمونستان په تلویزیونو کې کېنول دي، د الله ذات ته کنځلې کوي. د بیان هغه ازادي چې زه دا حق نه لرم چې زه چا سره خبره وکړم. د بیان هغه ازادي چې تر ننه پورې زه له سانسور نه کړېږم، زه خپل د مظلوم ملت غږ چاته نسم وړاندې کولی. د بیان هغه ازادي چې هر ورځ د بیان د ازادۍ په نامه باندې یو ترانه له یو طالب سره له یو افغان سره په موبایل کې هغه زندان ته وړل کېږي. د بیان هغه ازادي چې زه دومره نشم ویلی چې دا حکومت فاسد ظالم او بلواکه بېواکه ده. د بیان هغه ازادي چې امریکان د ما کور ته راوسته، ما فریاد کوه، ژړل مې، چغې مې وهلې، چا نه اورېده. د بیان هغه ازادي چې په قندوز کې ماشومان شهادت رسیږي، مهر د بیان د ازادي خوښونکو د سیکولرانو مزدورو ژورنالستانو نه په سینه باندې مهر د پنجابي لګیږي. د بیان هغه ازادي چې د پنجاب په نامه لاندې ټولو تلویزیونونو او راډیوګانو د ما ملک په باروتو باندې کباب کباب که. د بیان هغه بې غیرته بې ننګه ازادي چې په سټیج د ښځې ګډېږي، سندرې دې وي. د بیان هغه ازادي چې نن د لباسه چې ډېر انډین فلمونه په افغانستان کې ماشومان ګوري، د الله نوم تیر د رام 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 چغې وهي. د بیان هغه ازادي چې زه علماو ته توهین وکړم، باید طالب ته تروریست وایم، مجاهد ته اشرار او په سلو نومونه یاد کړم. دا د بیان ازادي به عنقریب ختمېدونکی ده. په خولې به داسې سوکان وخورئ، کمونستان او سیکولران واورئ. دا د بیان ازادي به مو د غاړې غړوندی شي. دا د بیان ازادي هېڅکله د زغملو نه ده چې زه څه نشم ویلی. علما په شهادت رسېږي، پوهان په شهادت رسېږي، زندانونه مو له علماو له حافظانو د قرآن نه ډک دي. لیکن د بیان ازادي تر اوسه پورې مونږ کومه انټروي یا مرکه له کوم زنداني سره نه ده لیدلې چې په کوم جرم او په کوم. د بیان هغه ازادي چې د یو چا دومره نشي زغملی، تا د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې کنځلې وکړې، ما ته د تروریست وحشتګر او دهشتګر ویلې، نن د همغه چا مخ ته ناست یې ته تروریستان بولې. د بیان هغه ازادي چې روزانه امریکا ته د دیموکراسۍ د خوندیتوب چغې وهئ. مزدورو رسنیو، مزدورو ژورنالستانو، تاسو زموږ د سوکانو د سپیړو پورې وړي یاستئ. انشاءالله العزیز هغه ورځ لرې نه ده چې ژورنالستانو به مخونه نیولي او د موږ به سپیړې او د دوی به سټونه او مخونه وي. تاسو د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې وحشت، ظلم او بربریت کړی ده. نو لینک اچو قاري صاحب محترم هم سټوډیو ته راغواړو. کیلو خو مونږ یې له اشرف غني به درکړي په کورونا کې، او داسې اوس نو دا د 2 کسو برخه ده. ګوره شړنګا او بډینګا غنم 4.5 کیلو مظلوم ولس ته 4.5 کیلو غنم ورکو، د پارلمان وکیلانو ته 4.5 کیلو سره زر ورکړي. دا خو ځکه د کورونا پیسې ورکې سولې هر څه 4.5 کیلو. خو بدبخته مونږ چې مونږ ته غنم راکول او هغوی ته سره زر ورکول. پوه راسئ د اروپا ساکشویانو سوسیال خورو، تاسو هلته په سوسیالو باندې مړه کړئ، روزانه د کلیسا مخې ته قطار ولاړئ چې یو برګر درکړي. هغه وکیل صاحب نه داسې دفاع کوي، هغه وروره 100 کیلو سره زر ځان سره ګرځوي. دا خو یې خالي باډیګارتانو سره اوسي، دې سره به څومره وي؟ راسه ساکشویه ته هلته په سوسیالو کلبسو باندې مړ کړلې. وزیر د پارلمان وکیل د دلته وروره 100 کیلو سره زر ګرځوي، په خولې راتللم یقیني زور غواړي. ته ورګه زه حساب کوم چې دا $100 کېږي. ښه 80 کیلو 100 کیلو تقریبا $80,000 $80,000 پورې راځي. 80 لکه ډالر کېږي. دیموکراسي چې دوی نه تیریږي، خو دغسې حال ده. د بیان ازادي چې دوی غواړي، خو دغسې ازادي غواړي چې وکیل د هر څه کوي، ته به څه نه وایې. جمهوریت او دیموکراسي خو د دې دپاره غواړي چې په اسلامي نظام کې خو دومره طلا نسته، بیا څوي زکات درنه غواړي. اسلامي نظام کې خو درته وایي دا د له کومه که شریعي نظام کې خو دا درته وایي چې جنابه دا چېرته وړې. ځکه خو تاسو د دې نظام او د دې سیکولریزم او د دې غاد مفکورې دپاره دومره لابي کوئ، ورته ځان اچوئ. طالب نه منم، ملا نه منم، دا نه منم، هغه نه. څوک منې؟ دیموکراسي منم، د ښځو حقوق منم، خو د ښځو حقوق د رنګ برک ساریانه سعید هم په ګډېدا مړه کړله، خو 1 کیلو به د هغه ته لېږلي چې بس د نور مه ګډېږه.
سندرغاړي او ډمان په اوازونو مرۍ ورته وچې کړلې. لږ هغوی ته ورکړئ، هغوی هم په دې دیموکراسۍ کې حق لري، په دې بربنډ او لغړې دیموکراسۍ کې. یو د پارلمان یو وکیل سره چې دومره سره زر خالي د سره نیول کېږي، داسې دا په کور کې څومره لري، دا په نورو زیرزمینیانو کې څومره لري، آقای مسعود به څومره لري، دوستم به افغانستان د سرو زرو خزانه ده. او طالب جانه سرحدونه بند کا، دا یو له غوږه ونیسه، دا مړه کوه مه، دا له هر څپېړې سره دړۍ طلا غورځوي، هر څوک سره یو من طلا اقرار کوي، بینکونه دې ښه تې ډکه طالب جانه. بیا ګوره چې د تا پیسې له ډالرو سره ډغرې وهي که نه، یوه افغانۍ به 15 ډالر کېږي. صرف دغه د پارلمان دغه 300 غله ونیسه، دغه یو 400-500 دا نور خیامالان دا راونیسه، وها څوک وها او دوی به یو من طلا غورځوي، په څوک یې وها دوی به یو من. دا مړه نه کې، دا د سرو زرو چرګان دي او ویستلي نه دي، همدلته دي مکمل سرحدونه بند. وروره وزیر صاحب ته راسه مړ کوم دی نه، راسه څو بوجۍ طلا ده در سره، اوس آیا او نیم سره خو په کانټینرونو وي، دا ونیسئ، دا کرا په کابل بانک کې تخته کوي، ښه لوی ځایونه ورته جوړ کوي، طلا ذخیره که ډالر. امریکا ته راسه تا سره ډېره طلا ده که ما سره، امریکا به حیراني چې دومره طلا خو زه نه لرم چې څومره مې له دې غلو سره ده. پمپیو ته وایه راشه، دغسې شوړه ماران دي په موږ حاکمان کړي، پمپو ته وایه راشه دغسې غله دي حاکمان کړي، چې مې تل ډالرو خلاص کړه، مې د مونږ بیخه بیړه غرق کړله. دا دته هغه وایي مګرمچ وایي، دا مګرمچان دي، دوی خېټې کې به څومره طلا پرته وي. واه 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 سبحان الله. الله رب العزال چې څوک شرموي هغه دغسې وي لکه د مزدور نظام غوندې. جورنالستان دغه جورنالستان نه دي، د آزاد خبریالان، آزاد خبریالان راونیسئ، غوږونه یې پیتاو کوي، دوی سره خو به هم یو که هیڅ نه 15 کیلو خور سره سته، ځکه ټول 18 کاله د امریکانو مزدوري وکړه، ماشوم ته پنجابی، عالم ته پنجابی، ډاکټر ته پنجابی، کلیوال ته پنجاب، ټول پنجاب. نو خامخا 15 کیلو سره جمع کړي دي. امریکا ته ووایه راسه خپله بودیجه دې ټوله راوباسه، او د مونږ وکیلان به مباسي چا سره ډېره ده. وو شرمېږي، امریکانو له تاسو سره مو له غلامانو سره ډېر دي. ورسه د ټول امریکا وزیران، سناتوران، د پارلمان وکیلان راوباسه، مړی کک منې که کیلو سره پیدا کړې. راشه هغه څوک چې د تا غلام او مزدور ده، تا ته یې چاپلوسي کوه، په تا یې د زرې موټر خرڅوه، نن د هغه غلام سره 100 کیلو سره زر تنه راوتلي دي په موټر کې، دا په ډاله کې، داسې د سره نور په تاخانو کې څومره دي والله اعلم. راشئ 80 کیلو سره زر د پارلمان د خوجلې وکیل سره. پاروکاش نه ګوري، د پارلمان رئیس جناب پاروکاش مجبوره جناب ورته وایي، ځکه خلک وایي اخلاق کوه. جناب پاروکاش سره به څومره سره زر، ځکه هغه خو هره رایه په 2-3 لکه ډالر اخیسته. نو دا ودرېږه نن به دا کارکولیټر دا ده ځان سره میخه د کار حسابونه دي نن. او څوک چې سټوډیو ته راغی هغه ته 0.5 کیلو ورکوم، د میلمه د سټوډیو چې 0.5 کیلو سره زر د قاري صاحب راغی. السلام علیکم برکات. قاری صاحب سعید محترم ستړی مشه، ښې جوړې خیرات، د لایف خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب سره زر په غزنی کې غنیمت شوی دی او خوشحال ته دلته والا قاری صاحب 4 شیر که 100 ګرام سره زر ورکوم، دلته مې سټوډیو ته څوک راځي هغه ته 0.5 کیلو ورکوم. 80 کیلو دي نو غټه دنیا در احتیاط نو. نو لایو خبرونه شیر کوي 100 ګرام سره درځي. مهرباني وکړه قاری صاحب محترم، نن موضوع دی وکیل مرزا کا توازی په 80 کیلو سره زر څه کول، خو څه خو به کول کنه. او داسې نور شواهد هم دي، ځینې شواهد تا سره دي چې دا اربکیانو ته لیزریان اخیستې، ضد د زرې موټر د امریکانو غټ قراردادي و له کابل پاروکاش د پارلمان رئیس. دغه خاینانو خو په کورونا کې ویلي چې موږ څه نه لرو، کورونا ته راغلې مرسته خلکو سره 4.5 کیلو غنم مرسته وکړه، او د یو وکیل له یو باډیګارد سره 80 کیلو سره زر، دا په څه معنا؟ او د طالب صداقت او ایمانداري ته به موږ ګورو. طالب وایي نه دا 100 ګرامه په دې پاس 80 دي، دا څنګه؟ دا خو که دا نورو ته لاس ته ورغلی ټول به یې پټ کړي، دا خو ډیر د عجیب او غریب هغه طالب چې په پونده باندې چاو دی، چپله کې نه لري، نهار هغه داسې په امانت د طلا دوی نه اخلي، هلته مشرانو ته سپاري. دا عجیبه ده. نو مهرباني وکړه قاري صاحب. مبین صاحب محترم، دغه موضوع خو څو ورځې مخکې پېښه شوې ده، خو موږ دا رسنیو ته نن راوویسته. دا قضیه څو ورځې مخکې پېښه شوې ده. د 2 باډیګاردان دي، د یوسف خیل ولسوالۍ د ملخ د کلي اوسېدونکي دي، ملخ د سیمې ملخ دی. دغه 2 کسان دي، دا د خاص باډیګاردان دي. نو دغه سره یو مرمایزید موټر هم ورسره ده، د 1415 لکو ډالرو د 1415 زرو ډالرو قیمت لري.
هغه موټر نو هغه موټر هم ورسره ده او دغه سره زر هم ورسره دی چې کله اول د خلک ملګرو نیولې دي نو هغوی فکر کړی دی چې دا خو هغوی ډېر حیران شوي دي که نه نو یو چا رابطې هم کړي دي چې دا خلک دوی ویل چې موږ عام تجاران یو د تجارت مال دا مطلب موږ تجارت کوو هغه چې کله لږ سره سکونډېلې دي خوا دې خوا نو بیا یې اقرار کړی دی چې موږ خو دا د وکیل میرزا کټوازي سره زر دی او موږ ته یې راکړي وو موږ وړل دی خوا ته او موږ د باډي ګردان یو دغه سړی چې دا مبین صاحب دا خلک خو چې دي د ټولو نه مهمه نقطه دا ده په دې حساس شرایطو کې چې دا شی نیول کېږي الله ته امید ده چې د دغې CIA د جاسوسانو نوره سرمایه هم ونیول شي او دوی په دې ونه توانېږي چې د افغانستان د خاورې نه دا د افغانانو په وینو د افغانانو په هډوکو ګټل شوي پیسې دوی بلې خواته وباسي او دغه د افغانانو په وینو او غوښو د هغوی د کورونو په ورانولو د هغوی د کورونو په بمبارولو ګټل شوي پیسې چې دي دا د هیواد بیت المال ته وسپارل شي او پاتې شي چې د هیواد کونډې یتیمانو کفالت په همدې کې واخیستل شي د دې ملت چې دا څومره کونډې یتیمان دي دا باید د دغې بدماشانو د دغې میلیونرانو میلیاردرانو د دوی نه سرمایه ضبط شي او د دې ملت د کونډو یتیمانو سرپرستي بس د هغې نه په مخ واخیستل شي دا یوه خبره دویمه ده چې دغه سړی چې دا د پکتیکا ملګرو ته بهتره معلومه ده یو خو په پکتیکا کې د اربکیزم د اربکیانو مشر چې دا تمویلونکی دغه سړی د امریکایانو نه پیسې هم دی اخلي د امریکایانو نه پیسې هم دا اخیستې د اربکیانو په نوم او په اربکیانو ته لیزري دوربینونه هم اخیستي وو دا نایټ ویژن چې ورته وایي دغه شیان یې اخیستي وو دا سړی چې دا په تېرو انتخاباتو کې هم د ډېره غټه خرچه وکوله ډېر غټې پیسې مصرف کړې او بله نادره به یې دا درته وکړم چې د ده واده و دا د د منطقي خلکو ته دا بهتره معلومه ده د ده واده و بیا نو دا 303 موټر چې دي دا یې نیولي وو او خپل منطقې ته یې لېږلي وو که نه چې هر سړی چې کابل ته راځي نو $100 به ورکوو بس صرف دا موټر کې دی راځي کابل ته $100 بس د ده صرف په دې راتګ شولو دومره زیات مصارف او دومره زیات خرچې ده یوازې په واده کې کړې وې او دا سړی چې دا نور هم داسې ډېر یو عیاش او فحاش سړی ده او د ټولو نه بده او بدرنګه خبره یې دا ده چې 80 کیلوګرامه سره زر 80 کیلوګرامه سره زر دا د ده ونیول شول په داسې حال کې چې دغه 80 کیلوګرامه سره زر د هیواد نه د باندې نقل کول 80 کیلوګرامه سره زر د هیواد نه د باندې نقل کول او ایستلې دا اوس اصلي سوال دا ده چې دغه ډالر چې دی دغه سره زر چې دی دا 80 کیلوګرامه سره زر دې باندې د څه کول خو جواب واضح ده چې دغه خلک د سولې په رانږدې کېدو سره دا خلک سخت په ویره کې دي او د دوی دپاره سرې کرښې هم همدا سره زر دي دا په کیلوګانو په منونو سره زر چې دوی اخیستي دي او ځان سره یې دي دا د دوی دپاره سره کرښه ده چې په دې ورتېر شوي دی بیا په هر څه در تېرېږي دی نه د وطن په کیسه کې ده نه د مست دیموکراسۍ په کیسه کې ده نه د لغړتوب په کیسه کې ده او نه د یوه شي نه د جمهوریت په کیسه کې ده د دوی دپاره سره کرښه بس همدا من ډالر دي دا په منونو او په سیرونو ډالر دي او هغه د سره زر دي دا د دوی دپاره سره کرښه ده او بله مهمه خبره ده د ایران د دغې خمیني د انقلاب نه مخکې په ایران کې چې کوم واکمن و هغه دغه شارضا چې و دا د ایران واکمن و دا ډېر د امریکایانو کلک غلام هم و ډېر داسې عیاش و فحاش سړی و د دوی دا ټوله اداره داسې وه لکه د کابل اداره د اشرف غني ټیم بیا چې کله دغه خلک راغلل د دې عیاشانو فحاشانو څومره سرمایه چې وه د دې امریکایي غلامانو چې څومره سرمایه وه هغه سرمایه دوی ضبط کړه او په هغې سرمایه یې د ټول هېواد د یتیمانو او د کونډو کفالت شروع کړو دا یې ډېر بهترین کار و نو که چېرته زما خپله شخصي نظر ده که نه که چېرته زما څوک ومني نو زه د دې خلکو دا څومره سرمایه چې ده دا ټوله سرمایه ضبطوم او په دې سرمایه د ټول هېواد د کونډو یتیمانو کفالت شروع کوم چې دا د هېواد څومره کونډې یتیمان دي دا د ټولو افغانانو قاري صاحب دا د ټولو افغانانو هیله او ارزو هم دا ده ځکه دغه یتیمان بې سرنوشته او بې څوکه
دا باید پاتې نشي او دغه خاینانو د همدغه چې دا څوک بې سرپرسته او بې وسه دي دا حق دوی ته خوړلی ده دوی خوړلی ده ځکه دوی بې وسه دي دا یتیمان دي دوی له امله رامنځته شوي دي دا یتیمان د همدې له امله دي اوس دې سړي سرمایه دي چې نه پیدا کړې ده خو سرمایه د CIA ډالر دي د یو افغان په کور چاپه وهلې ده په هغه چاپه یې درته ډالر ورکړي دي یو افغان باګرام ګوانتانامو ته لېږلی ده په هغې درته ډالر ورکړي دي یو کوم ځای کوم د طالب کوم مرکز یا کوم ځای ور په نښه کړی ده هغې CIA نه ډالر وهلي دي د CIA قراردادیان وو او دا سړی چې و بله مهمه خبره ده چې په افغانستان کې دا د مرمۍ ضد موټرو قرارداد دا اخیستی ده دا د مرمۍ ضد موټرو قرارداد د ده په غاړه د څومره اشغالګر یا کورنیو غلامانو ته چې څومره د مرمۍ ضد موټر دی دا ټول ده اخیستي دي دا قرارداد د ده په غاړه ده نو مهمه خبره دا ده چې دغه خلک چې دي دا د دوی دا سرمایه چې دا مردار سرمایه ده د دوی دا سرمایه چې دا د افغانانو د وینو نه جوړه شوې ده د دوی دا سرمایه د افغانانو د کورونو د بمبار نه جوړه شوې ده او په دې پارلمان کې چې څومره خلک سره راټول دي مبین صاحب غږ مشته غږ د شته قاری صاحب غږ مشته نو په دې پارلمان کې چې دا څومره خلک سره راټول دي د رحماني نه واخله تر څومره چې خلک کې راټول دي ټول یا بیا ادبي مافیا په جنسي رشوت تللي دي او یا په ډالرو تللي دي ځکه دا پوسټونه اخیستل کېږي اخیستي دي دا ملګري چې کوم په سټوډیو کې دي دوی نه یو سوال اخلي ښه دغلته اوس دا نومونه ما نه ټول ورک سو د سټوډیو همکار ته مو هیله ده چې سټوډیو دې راته خراب کړله وروره دلته کسانو نومونه نه ښکاري کسانو نومونه دې هم ماته نه ښکاري نوید افغان بله نوید افغان څوک د دلته باره نه ښکاري لاندې نوم د مهرباني وکړه مایک د خلاص کا دغه سټوډیو ملګرو د سټوډیو دا نومونه باید معلوم سي سټوډیو همکار نه مو هیله ده چې دا صحیح کړي ها السلام علیکم مبین خان صاحب او قاری سید خوسی صاحب او د سټوډیو ټول کارمندانو ته سلامونه وایو دلته مبین صاحب زموږ یو سوال لرو د طالبان ټول ناس دي چې سره زر خو مو تاسو نیولې دا خو له تاسو سره دي چې هغه سړی په چیرته سم باندې کړی دا سړی چیرته دا سړی هم لاسه درغلی ده که مخالف صرف هغه سره زر نیولې دي د ټولو طالبانو په دې کې سودا ده قاری صاحب اضاحت ورکړه مهرباني هغه وکیل مرزا یادوي وکیل مرزا خو لاسته نه راغلی هغه خو کابل کې ناسته خو هغه دوه بډیګردان یې لاسته راغلي دي هغه بندیان دي عزت صحیح جزاک الله قاری صاحب جزاک الله مبین صاحب دا بل تاسو مهرباني وکړئ ولس صاحب ټول منجلس ته قاری صاحب هغه کوم لاسته راوړنه چې موږ کړې دغه څه دغه ټامریټان چې په دې پارلمان کې دي دغه هر یو مبین خبر اندغه کیلو دا د چرګو سرو زرو چرګي دي دا هر یو سره اندغه بار کلا ده او زما دا هله ده چې طالبان د هواد نورو هوادونو سره خي اړیکې ولري چې دا خلک د هواد نه ونه تختی ځکه چې دوی د ولس وینې سکلي دي کدی وم تختی یعنی بیرته راوغواړي چې په هر ځای کې ونیول شي دا غله دوی بیرته راشي په دې وطن کې محکمه شي او په دار وزړي ځکه چې دوی ټول عمر د ولس وینې خوړلي دي ټول عمر په ولس باندې تجارت کړی او دغه څوک چې دلته راځي طرفداري کوي او شي کوي دا ټول هغه خلکو کې دي څوک بس ور باډګار ته ور سره پیسې تر خوري څوک یو شی دی څوک بل شی دی چې عقل سالم ای عقل سر کې په والله بالله کده چې دولت طرفداري وکړي ځکه دا دولت نه د نان دی نه د جان دی دې په ډیورن معاملې کې په هر شی باندې نه کته دا شی وګوري بار زموږ استاد اسلام ته ټول د کلچر د توهین کې دومره جرأت نشته علي د هغه یو پښتنه وکړي نو ډیره مننه چې وخت راکړه دغه شور په پیدار شي مرزونه پر بند کې دا غله درنونه ته ډیره مننه خیر سه پیغام سه بل یو کار بل مو کې قاری صاحب سه دا خلک مړنه سیخه دا څومره ډبې سره زرته تويږي ښه مبین صاحب بل نادر پیدا درته وکوم مبین صاحب چې دا سره زر چې نیول شوی دی اوس دا څو ورځې مخکې دوی په کور کې غټ خیرات کړي وو غټ خیرات کړي وو چې دا مصیبت نه یعنی دا مطلب مصیبت رقم راته پېښ شوی دا چې دا غم د فشي کنه د په خاطر لوی خیرات کړي وو کنه دا خلای په تو کړه د سګاب خو نه ده نو امریکایانو په هلیکوپټرو کې د دوی سره شاهین صاحب تاسو خراغلا شو دا تان لاندې کاسته ده د توغاګو کسه بس مایک خلاص شو سراج نمی سراج الدین صاحب سلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام
ټول ګډونوالو ته لایف کې چې کوم دي کاري صاحب ته ستر جنرال مبین خان ټول ته سلامونه وایم. مو دوې پوښتنې دي د هغه نه د یو موضوع مطابق تو چې دا کوم کس چې دا 80 کیلو سره زر سره نیول شوی دي دا خو بوډي ګارد نیول شوی د کوم چې دا وکیل ده د نیولو د پوره څه هلې ځلې کېږي که نه. او بل د موضوع نه بل سوال ده چې د بندیان کوم 15,000 کسونه خلاص شو دې کې د ملا عمر صاحب کوم بوډي ګارد چې عبدالجبار ملا عبدالجبار عمري دا پکې موږ خو ډېره هیله وه چې دا به خلاص شي دا نشو خلاص که څه دې کې څه معلومات راکړئ. مبین صاحب زه پوه نه شوم. والله دغه دی تا اوستا مخکینی سوال هغه شوی د ملا عمر کوم باډي ګارد وای د عبدالجبار عمري په نامه باندې هغه خوش شوی ده که نه په دې 15,000 بندیانو کې. عبدالجبار عمري صاحب خو ډېر وختي راخوشی شوی دغه خو ډېر پخوا راخوشی شوی دی. ښه صابر جان مایک د خلاص کا. سلام علیکم صابر جان مایک مخلاص کا. 1500 جمع 1500 دا د ریټ لیکلی ده د سرو زرو که څنګه؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام. مبین صاحب څنګه یې جوړې په خیر خیریت دی؟ شکر ده الحمدلله. مهرباني وکړه موضوع مطابق کوم سوال که لرې؟ سره زر بډینګا بابا وړي دي. شاهین صاحب. بله مبین صاحب والا وړي نه دي ته نیولې دي نو دا خو ډېر ښه کار شوی دی. نو خو مونږ هم وایو ښه کار شوی ده. مونږ دا وایو دا دومره سره د څه کول چېرته یې وړل دغه پوښتنه ده. دا بغلا کړي د ملت هسې بغلا کړي د افغانانو حق دی د کونډو یتیمانو. ښه نن الله پاک مو قدردان که. ګل زمان ورور سلام علیکم. ګل زمان. همایون خان سلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مایک ته بیا خپل موبایل ته متوجه اوسئ دلته خو تاسو زموږ وخت خرابوي. وعلیکم سلام. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جنرال صاحب کې جوړې بخیر تا ته کاری صاحب ته. وعلیکم السلام. جناب صاحب څه دې څه کې جماعت سے کومه باندې په ولور کې تقریبا یو 4 تولې سونای کې 4 تولې ماته ښکارا کې خسر ته ورته. بالکل ته نو ویری کې مبین صاحب بالکل دا چې همدې شول کنور نه ادي لوګرتو په خاطر راکړه دی افغانستان په خاطر دی لوګرتو په خاطر نه لوګرتو مو د خونه د مفته درکو مفته نه دی ورو ارزان راکړه ځه خیر ارزان راکړه د بازار نه ارزان راکړه. صحیح دا ودرې صحیح نور څه خو نشته. دا والله رښتیا چې وطن نه دي کړي هغوی خو به باده مستی کوي چې والا طالبان که دا 15 تولې هم راکړي نو واده به یې وسي. دغه کار هم که کړی وای ښه به باده نه وه نو خو دا په دې خلکو یې قسم ده دلته را مسافر کړي یو جرنال صاحب په سعودي کې مسافر یې به 4 تولې راکړي د کار وسي ما سره چېرته څه 4 تولې په ما سره نور ښه چېرته محمد عیسی مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرتیر وروره دي تا نو کنیکټډ لیکل کېږي سیګنال دي کمزوري دي تازه نشم راخستلی. محمد انس دی محمد انس مهرباني. مبین صاحب ته او کاری صاحب ټول ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. مبین صاحب دا داسې موضوع ده چې په دې باره کې ته معلومات ماته راکړې. زه اوس لیب ته رالم نو دا وکیل څوک دی؟ خط پوهېږې؟ خط پوهېږم موضوع په دې سکرین ادرس غواړي د وکیل وایي نوره تلم ورسره ده. ښه نوره مو سره ده. یو په دې باره کې د څنګه کیسه ده داسې څه معلومات راکړئ. سره زر 80 کیلو سره زر طالبانو نه نیولي د پارلمان د یو غلام مزدور وکیل نه د CIA د بلیک واټر له جاسوس نه. ماشاءالله ماشاءالله. واده دې کړی ده؟ واده مې الحمدلله کړی دی. که بله
گنجایش بازار پکې کېږي خو بله او نو خو مطلب مونږ لکه چیر در باندې هغه پاتې خو واده دې کړی دی بل غم مه کوه دا یو دی باز ده د طالب هم څه کتابو ته مې څه ضرورت سته څه په تاواوي دې ته مې ضرورت پیغام شبسور شوله منظور شو ادرس د شخصي کې راولېږه چې له خیر کتابونه درته واخلم ښه بیا ابوجی ما سره دلته یې چا مې مړ کوئ خلک به دا فکر کوي چې سره زر لږ چې ټول مبین کور ته راوړي ما سره نه دي ګوره ځواک مهرباني وکړه ځواک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جنرال مبین صاحب الله تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست نو د سرو زرو په خوشحالۍ کې مبین صاحب یقیني چې ډېرې خبرې دې وکړلې خو متاسفانه چې زه په لار روان یم خدای دې ماته هم داسې کس په مخه راکړي چې موږ هم څه سره زر درې نه وشکوو اوس یې خوند وکړو وشکوو هغه ده ښه مخکې ځه مخکې به نو دا د روان یم ولا خو دا ده چې د سرو زرو په هکله باندې مې ویله چې بیخي دا ډېره کیسه د مبین صاحب یقین وکړه چې سړی څه ورباندې ووایي دونه زیات آیا هم خوب کې به